سلامونه وخت مو په خیر دی اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پاکستان بالاخره نیمه پای لوبې ته ووته. د نیمه پای لوبې ټولې لوبډلې معلومې شوې. هغه کارنامه چې تر اوسه یوازې کوهلي ترسره کړې ده او د افغانستان راتلونکی سیریز څه وخت دی، نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. پاکستان بالاخره نیمه پای لوبې ته ووته. د نیمه پای لوبې ټولې لوبډلې معلومې شوې. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې بالاخره د هالند لوبډلې ته په تکیه د شل ورځ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورسېده او په دې سره هند او پاکستان له بي ګروپ او نیوزیلند له انګلستان له الف ګروپ نیمه پای لوبې ته ووته. تر دې وړاندې هالند د افریقا لوبډلې ته ماته ورکړه چې پاکستان یې پر مټ اوس نیمه پای لوبې ته ووته او په دې سره هند او پاکستان له بي ګروپ نیوزیلند او انګلستان له الف ګروپ نیمه پای لوبې ته ووته. هغه کارنامه چې تر اوسه یوازې کوهلي ترسره کړې ده. ویرات کوهلي د هند د کرکټ په آسمان کې یو ځلانده ستوری دی. هغه تل په خپلو لوبو سره په نړیوال کرکټ کې د هند نوم لوړ ساتلی دی او لا دوام هم لري. نوموړی که د کپتان په توګه وي یا د توپ وهونکي په توګه، هدف یې تل د هند بریا وي چې تر ډیره بریالي هم دی. ویرات کوهلي نن 34 کلن شو او په خپله نړیوال لوبیز ژوند کې یې د هند لپاره څومره پاڼې ترسره کړي دي. هر هندی پرې ویاړي او په ډیر افتخار سره یې نوم هم اخلي. کوهلي چې په نړیوال کرکټ کې څه کړي دي، هغه ریکارډونه ټولو ته معلوم دي. که تاسو دا ریکارډونه وګورئ نو بالکل په باور وکړئ چې ویرات کوهلي د منډو ماشین دی. ویرات کوهلي 14 کاله وړاندې په 2008 کال د اګست په 18 نیټه د هند لپاره نړیوال کرکټ پیل کړ او له کله راهیسه چې هغه نړیوال کرکټ پیل کړی دی، هیڅ داسې لوبغاړی نشته چې د هغه هغومره منډې سیلیز غبرګي سیلیزې 50 او د غوره لوبغاړي جایزه یې ترلاسه کړې وي. ډېرې منډې 24,350 دي، ډېرې سیلیزې 1 تر ټولو زیاتې 50 128، ډېرې غبرګي سیلیزې تر ټولو لوړ اوسط یې 53.99 او د لوبې غوره لوبغاړي جایزه یې 60 او د لوبې غوره لوبغاړی 19 دی. افغانستان راتلونکی سیریز څه وخت دی؟ افغانستان به د سریلانکا په کوربتوب 3 یوه ورځنۍ سیالۍ کوي. دغه سیریز روان میاشت د نومبر په 25 تاریخ ترسره کیږي، یوازې 19 ورځې وروسته دی. افغانستان د بریا په هیله. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.